سلامونه ګرانو کتونکو اوریدونکو زموږ چینل هنداره سبسکرایب کې بیل آیکن پریس کې ویډیوز لایک کې اور خپل ملګرو سره شیر کې درس پښتون تر کندهار تر اټکه سره یو د ننګ پکار پټ وشکار ولسنا چې سند و بلوکا باچهان ورته سجود کاندي اختیار خزانه د هندوستان را خورې شوي سره مهران دي ننوزي په کوهسار بلا هیڅ لیدلی نشي په دا مینځ کې یا مغل د مینځه ورک یا پښتون خوار افریدی مومن شینواری ګورسکا د مغولو لښکر پروت په ننګرهار مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون د عزت سره چې نوي زیست روزګار همیشه به په جهان کې ژوندون نوي د خوشحال خټک به پاتې شي یادګار د دلی تخت هیرومه چې رایاد کم د خپل ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه روزې لیمه زلفې باڼه پښتانه څنګه یوځای شو پښتانه زلفې کمسې ښکلا ګڼمه ولې دې وي خواره واره پښتانه سوچ راغونډ په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم او بیا دې جرګو پښتانه راغونډ کړ او د کال 1983 د اپریل د میاشتې د 19 نیټې نه تر 21 نیټې پورې د عالمي پښتو کانفرنس د چیرمن سلیم راز او د هغه د ملګرو په منډو ترړو کوششونو زیارونو او اخلاص په پیښور کې دغه درنه غونډه را جوړه شوه چې پکې د ګردې نړۍ د پښتنو نمایندګي وه د دې دستورې پرانسته فخر افغان باچا خان او د پښتو غزل بابا حمزه شینواری وکا د عالمي کانفرنس سکتر اکبر حیات کاکا خیل راغلو ملمنو او ګډون کوونکو ته هرکلی ووی او د کانفرنس په مقصدونو غرضونو یې رڼا واچوله دا ژبه ډیره لویه علمي او ادبي اساسه لري د خپل ابتدایي دور نه راواخلي تر ننه پورې دې ژبې ډېر لوی شاعران او ادیبان زیږولي دي چې دا ژبه په علمي او ادبي لحاظ په خېټه مړه ساتلې ده د دې ژبې ادب د مختلفو دورونو نه راتېر شوی دی او د ارتقا یو خاص تدریجي مراحل لري او همدغه د دې ژبې خاصیت دی چې دا ژبه د نورو موثرو ژبو نه ممتازوي خو د پښتو ژبې له دغه لوړ اهمیت باوجود دا ژبه د تاریخ په هر دور کې د خپل حق نه محرومه ساتلې شوې ده او د نورو موثرو ژبو په مقابله کې ورسره د میرې مور سلوک شوی دی خدا د دې ژبې خپل خاصیت دی چې د تاریخ د هلو ځلو سره خپل سفر جاری ساتلی دی او ځان یې ورکېدو ته نه دی ورکړی د پښتو ژبې له دغه مختصر تاریخي پس منظر په رڼا کې چې موږ نن هم ګورو نو دا ژبه د علمي ادبي او تاریخي اهمیت باوجود اوس هم د خپل حق نه محرومه ده او د دې ژبې ادب او ثقافت ته بېشماره مسایل راپیښ دي دا ژبه د پاره ضروري ګڼلی شي دا ژبه د ابلاغ د ذرایعو نه محرومه ده
د دې ژبې مارکیټ نشته او د دې ژبې د لوستونکو تعداد هغه نه دی کوم چې پکار دی. دا ژبه چاپي ادارې او پبلشران نه لري ځکه چې دې ژبې ته لا تر اوسه پورې سرکاري او دفتري او ثقافت د ودې او ترقۍ باعث وګرځي او د هغو دپاره سودمند ثابت شي. همدغه محرکات وو چې موږ یې په دې مجبور کړو چې په پښتو کې دې په عالمي سطح د یو داسې کانفرنس انعقاد وکړو چې پکې دې د پښتنو لیکونکو نه علاوه د ملک د نورو قومي ژبو ادیبان او پوهان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې په پښتو کول یقینا چې یوه ګرانه خبره وه. خو موږ د خپل عام ولس او د صاحب حیثیت پښتنو په ډاډ میدان ته راووتو چې هغوی به په دې سلسله کې زموږ سره د هر قسمه مالی او اخلاقی ملګرتیا وکړي. هم په دې خیال موږ د شمالي او جنوبي پښتونخوا مفصل تعاون وغوښتو. دا هغه مرحله وه چې موږ د ډېرو ترخو حقیقتونو او بېخونده تجربو سره په مخ کړو. زموږ ډېر صاحب حیثیته پښتانه د خپلو د پښتو نه بېزاره ناست وو. تل به په لار د مېړنو سره ځم، یما پښتون د پښتنو سره ځم. اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم.